یزید ته اهل بیت را ورسېدل. نو ما تاسو ته خبره کړې وه چې ما ته رایاده کړئ چې فاطمه بنت حسین یزید ته څه وویل او یزید ولې وژړل. خبره ته یاده ده؟ بس همدومره مختصر د واقعه نشم بیانولی، نشم زه بلکل رګ رګ مې جاړي دننه کتلی مې نشو. او تاسو په خدای باور وکړئ چې د پرون وروسته زه به هم دا واقعه به زه بیانوم چې ما ټوله شپه بس الله ته پته لګي. برده هلته واقعه چې پاڼه په پاڼه ګورې زړه به دې دردېږي. فاطمه بنت حسین دا د حسین رضی الله عنه لور مبارکه یو فاطمه مور ده او بله فاطمه نوم باندې څه ده لور ده. د مور نومې لور ته یې ښودلی و. یزید چې کله ولیدل نظر یې واچو نو د اهل بیتو ټولو زنانو په سرونو باندې څادرونه پراته او لاندې لیدل. आवाज کوي دا مخامخ زنانه کور ته تاو کوي سړي دی خوا ما ته راولی امام زین العابدین بیمار دی. امام زین العابدین لاندې ګوري یزید ته بره نه ګوري. ورته وی او د حسین بچوړیا ولې ما ته بره نه ګورې. ورته وی والله العظیم او یزیدا ستا په مخ باندې د الله غضب ګورما تا نه خدای ناراضه دی هغې مخ ته ګورم نه کم مخ باندې چې د خدای د رحمت په ځای باندې غضب واریږي و د نر بچی د نر بچی وي. عبید الله بن زیاد ولی په غاړه کې دی ورته د اور زنځیر اچولی نه دی. تا خو ته نستش پوج واغستو تا خو ته مشري واغستله نو انعام دا ورکول نو پکار زمونږ د خاندان او یا کسان جنت ته لاړ. ته ولې جارې او امام زین العابدین جاړم په دې باندې چې زمونږ د خاندان یو یو روح ته د کربلا میدان باندې د 124 پیغمبرانو روحونه استقبال تراغللا. امام زین العابدین صاحب کشف دے کله چې حسین ابن علی د کربلا میدان کې روح ورکړلو امام زین العابدین دننه ناست دی وی الحمدلله. زنانه ورته رالی خور ورته وی آرورا پلار مو شهید شلو پلار مو دنیا نه لاړو ته د رب العالمین حمد او ثنا ولوي. و امام زین العابدین و امام خور ته وویل ای خورې والله زما ستا روح اغوستو د پاره به یا پرشتې راځي یا به نه راځي خو زمونږ د پلار د روح استقبالې د پاره 124 پیغمبرانو ارواح ټول راغلله. زه خفه نه یم پلار مې جنت ته لاړو 72 کسان جنت ته لاړل. او یزید جاړم پتا باندې عبید الله بن زیاد به پتا لعنت وې ته به په هغه لعنت وې شمر به پتا لعنت وې ته به په شمر لعنت وې. ناګهانه فاطمه بنت حسین ورته آواز ورکړو. چا آواز ورکړو؟ فاطمه بنت حسین. او یزیده د دې نه بعد به ته موږ ته د وینځو په نظر ګورې. او یزیده خطا شوې او یزیده من ګورې د خاندان رسول حصه یو زما د ورور وینه والله او د جنت پرشتې ورته په انتظار دي. زما د پلار وینه بوتل کې رسول الله ته تللی ده. او یزیده ته به موږ ته د وینځو په نظر ګورې. موږ ګورې هغه ښځې نه یو موږ د رسول الله د زړه د ټوکړې حصه یو ځان زمونږ نه لرې وساته. موږ ته په بد نظر باندې نظر راوانه چې زه هغه فاطمه یم
چې په کومه شپه باندې حسین ابن علي ته الله ورکړما نو زما مورا د حسین ټبر خوب لیدلو رسول الله مبارک ورته زمانی که مبارک ویلو اے بچی جانې تا نه به داسې ټوکړه دنیا ته راځي چې هغه به یو چاته مخامخ د حق خبره کوي و یزید هغه سړی ته او حق ګویا تا ته مخامخ زه ولاړی ما خبره ما وکړه ظلم دې وکړو څه دې وکړه ظلم دې وکړو مرګرو دې ظلم وکړو انتها د ظلم دا وه مونږ تا سره بد څه کړي بد څه مونږه زما پلار ذمواري هغه چې په هغه باندې هغه ادا کړه ستا په څنګ کې هغه خلق دي یزید د فاطمې خبرې واورېدې خپله ښځه یې ده هغې ته وایي لږه لاړه شه او فاطمې ته ووایه چې زه جواب نه درکوم او په سر باندې صادر یزید راواچو ډډې اهل بیتو تکړه او په کوکو کوکو باندې وجړل په چغو چغو یې وجړل ښځه ورته راغله ورته وایي تا ته مونږ نه ویل ګورې دا بعضې داسې ظلم وي چې ښځه هم ورته بد وایي لور هم ورته بد وایي خو بېادبي دې معافي هغه یو سړی و هغه لکه جرګه کې هر چا ملامته ویله ښځې ته راغی ښځه ورته وایي جرګه وشوه وایي او وایي څنګه چلو بس وایي وشوه نو وایي څه وشو ویل ټولو ما ته ویل چې ملامت وایي ما ویل زه ملامته نه یم بس ما وګټل بعضې سړی خطا شي خو یزید په خپله فیصله باندې ګورئ ځان ملامته کو او ښځې ته وویل چې ښځې زه پوهېږم چې په حسین باندې ټول خاندان ودرېدلو خو زما معاملم الله ته معلومه ده زوم ډېر خفه یم او په ژوند باندې به درې کسانو سره زه مخ نه کوم خبرې به ورسره نه کوم یو شمر دی یو عبیدالله بن زیاد دی او بل هغه د دوی چې رشته دار دی زه به د درې واړو سره خبرې نه کوم وجه دا ده چې غلطه فیصله یې وکړه نو مقصد مې دا دی چې پښتانه وایي چې کله د خولې نه لاړې توشي بیا راځي نه اول نه څه پکار دی سوچ پکار دی څه پکار دی سوچ پکار دی مشري باندې دین مه بایله مشرۍ باندې دین محفوظ وساته کله چې مشرۍ په وجه ستا دین ته نقصان رسیږي بیا مشري په سن لا وکړه بیا مشرۍ ته زړه مخه کوه نو عزیزانو فاطمه بنت حسین چې دا درې خبرې وکړې نو یزید په جړا شو وی جړل او یزید یو ډېر لوی محل تیار کو هغې کې ډېر مزیدار سهولتونه و اسبابو ښځه یې ورسره کړه وینځې خپلې خادمانې ورسره کړې د اهل بیتو زنانه ټولې هلته بوځئ چې د مرغۍ نظر هم ورباندې نه لګېږي د دوی پرده وساتلی شي یزید چې دا خبره وکړه نو فاطمې بنت حسین ورته دوباره بیا جواب ورکو ورته وی او یزیدا من کور ته مه پرېږده موږ ستا کور له نه درځو و یزیدا موږ د روټۍ نه خورو و یزیدا موږ د طعام نه خورو و یزیدا موږ ستا کور کې اوسېږو نه او یزیدا موږ ته لار راکه موږ خپل نیکه ته پرېږده چې موږ خپل نیکه جناب رسول الله ته لاړ شو پرېږده موږ مدینې منورې ته ځو یزید ورته وی ای زما بیبي تپوس دې وکړه فاطمې نه او فاطمې سترګې وچې کا زه په خپله فیصله پیمانه یم کاش چې داسې شوی نه وی او فاطمې موږ معاف کا بیبي فاطمه بنت حسین ورته درې کلمات وی یوه کلمه دا ده ای یزیدا ټولې ورځې په خپل حال باندې و یزید زما د نیکه د برکته د مدینې منورې خلقو ته اوبه زما نیکه اخیستلی زما نیکه ځان د یهودو سره مزدوري وکړله زما نیکه مسلمانان پرېږده دشمنانو ته هم اوبه ورکولې او یزید ستا هغه فیصله به زما
قیامت کې خپل نیکه ته وړاندې کما او بابا جانا نن د حوض کوثر اوبه مه ورکوه دې راباندې د فرات سیند اوبه بندي کړې وې یزید لاندې ځمکې باندې ولګېدلو ورته وی او فاطمه بنت حسین څه چې غواړي زه روښان به درکما تاسې له به دومره اسباب برابر کما او امام زین العابدین زه درته سوال کوما فاطمې ته ووایه بس دی نور زړه مې اسم چوي زړه مې خوشحاله نه دی فاطمه بنت حسین دویمه خبره ورته کوي او یزیدا او یزیدا که موږ د سونې په کرسو باندې کښېنې و یزیدا ما نه به د خپل پلار هغه د وینو دارې چې د کربلا په میدان کې د مرۍ نه روانې وي او یزید ستا په حکم باندې زما واړه واړه وروڼه او شهیدان شو د حسین بچي او زما وروڼه شهیدان شو و یزیدا زه به رسول الله ته د خپلو وروڼو ویني وسیله کما چې اے رسول الله دا ستا نوسی دي دا ستا کړوسی دي یزید ور سره دومره ظلم کړی دی که د حوض کوثر په میدان ولاړی ما نو ای یزید ستا شفاعت به کیږي نه یزید اعلان کوي وی د خدای په ذات مې د قسم وي که اسمان را باندې زر چنده را پریوزي دومره به ما اونه دردی خو د فاطمې یوې خبرې دومره دردولی امام زین العابدین ورته راغی او لاس یې چاپېره کړو خورې بس دی خورې بس دی بس انما اشکو بسی و حزنی الی الله یعقوب علیہ السلام سوئی خورې بس دی هغه ورته عجیبه خبره وکړه ورته وی ای زما بیمار ورا زما چې کله پلار د خیمې نه وتلو نو زه ورته رالما ما ورته ویلي بابا جان وصیت راته وکړه بابا جان مې راته وصیت کې آخري 3 خبرې کړې وې یوه خبره یې دا وه چې څوک د تاسې سره زمانه بعد بغض او حسد کوي الله دې په ورځ د قیامت باندې د خپل غضب لاندې راولي یزید ورته وی والله بالله ثم تالله د دې نه بعد به تا سره حسد نه کوم کینه به نه کوم بغض به نه کوم حسد به نه کوم امام زین العابدین ته یو ځل زر اوښان را ولېږل بار اوښانې ورته را ولېږل خبر ورته راغی وی امام زین العابدینه تا ته یزید څه سامان را لېږلی او چې هغه په خپله خوښه باندې صدقه کې حضرت امام زین العابدین رحمت الله علیه ورته ویل د یزید صدقه مدینې منورې ته مه راپرېږدئ عمل ته تقسیم کوي د حبشو یوه ډله ده ډېر غریبانان دي د هغوی په کیم باندې د هغوی په کلي باندې دا صدقه تقسیم کوي ما له د یزید صدقه مه راوړئ هسې نه چې خپل پلار رانه په قبر کې ناراضه نه شي نران وي الله دې زمونږ او ستاسې زړه کې د اهل بیتو مینه د صحابو مینه برقرار وساتي او درخواست مې دا دی رونو چې تاسې په دې محرم کې هر چا سره تعلق ساتئ د بعضې خلقو د شیعو سره وایي دوستانه مې ده زه ماتم ته ورځم هغوی زمونږ مړي ژوندي له راځي زه د هغوی مړي ژوندي له ورځم ګناه کبیره ده دا عظیمه ګناه ده په دغې ورځو کې د دوی ټول اشیا د غیر الله په نوم باندې وي خوراک نه ځان ساتئ څښاک نه ځان ساتئ زمونږ استاد اهل بیت دین او ایمان دی څه شی دی څه شی دی اهل بیت زمونږ دین او ایمان دی والله العظیم د اهل بیتو مبارکو د خپو یو ګرد خوره هغه د جهان د سرو زرو په خزانو نه ورکو نه مو ورکړی دی انشاءالله اهل بیت زمونږه رهنما دي اهل بیت زمونږ دپاره هدایت دی اهل بیت زمونږ دپاره د ایمان حصه ده موږ اهل بیت چاته نه پرېږدو هغه مینه نه کو چې د امیر معاویه رضی الله عنه بېدبي کېږي پکې هغه مینه نه کو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بېدبي کېږي هغه مینه نه کو چې د عمر فاروق بېدبي کېږي موږ هغه مینه نه کو
چې د عثماني ذوالنورین بې ادبي کېږي. الحمدلله اصحابي کالنجوم، زما محبوب فرمایي صحابه زما ستوري دي. هغوی نقشه جوړه کړې ده چې 15 پاک دي، نور د هغوی په ذهن کې ناپاک دي. موږ یو نه سرداری کونین چې تلو 1,24,000 1,14,000 1,10,000 صحابه موجود دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنت زیری ورکوي. الله تاسې ناراضي دی، تاسې د الله ناراضي شئ. نو زموږ عقیده دا ده چې صحابه ټول جنتیان دي، صحابه ټول حق ته رسیدلی دي، صحابه ټول په حق قربان دي، او اهل بیت زموږ مشران دي، زموږ معزز دي، موږ ته ګران دي. موږ هر چاته دا خبره کوو چې د اهل بیت د نوم نه دکانداري مه جوړوئ. دا خو دکانداري ده. د حسین کردار داو، دا کم کردار چې دا د مینې والای کوي. د فاطمه کردار داو، فاطمه د یزید د کور نه روانېږي، د فاطمه پوند چا اون لیدلې. ستاسې ښځې خو ټولې بار ګرځي، هغه شاملات دی. زما د فاطمه بنت حسین مدینه منوره کې چې څومره ورځې تېرې کړي بار نه ده راوتلې. یو ځل چا ورته ویل بعضې ښځې مانځله راوځي، فاطمې ته نه راوځي. ورته ویل ما د عمر فاروق رضی الله عنه دا ارشاد اورېدلی. یاد ساتئ د عثماني ذوالنورین دور کې زنانه جومات ته بیا نه راتللې. د عمر صاحب دور کې چې بندې شوې بیا نه راتللې. د یزید په دور کې دا ازادي میلاو شوې وه، دا ازادي میلاو شوې وه. نو عزیزانو ډېر داسې کردار دی چې هغه د یزید نه خطایانې شوي. الله رب العالمین او د یزید معامله پوهه ده. موږ ورباندې نه لعنت وایو نه ورباندې رحمت وایو، نه لعنت وایو نه ورباندې، دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی. نه ورباندې لعنت وایو ځکه کردار الله ته موږ سپارو، خدای پوه شه او د هغه معامله او فیصله پوه شه. رحمت ورباندې ځکه نه وایو چې اهل بیت مبارکو سره ظلم شوی. که ده نه دی کړی خو د ده په حکومت کې د ده مشاورینو کړی، نو موږ ورباندې نه لعنت وایو نه ورباندې رحمت وایو. دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی. نو چې څوک ورباندې رحمت وایي دام اهل سنت نه دی، او چې څوک ورباندې لعنت وایي دام اهل سنت، دام اهل سنت نه. لعنت وایونکي اهل سنت دي او نه ورباندې رحمت وایونکي اهل سنت دي. نو اهل سنت هغه خلق دی چې بدی کې توقف کوي، چپوالی کوي. دا زموږ عقیده ده. الله جل جلاله دی د اهل بیتو د عظیم شهادت په برکت او وسیله زمونږ په دې حکومتونو کې، زمونږ استاس دې ملکونو کې شرعي اسلامي نظام راولي. رب العالمین دې ستاسو زمونږ د ټولو په ژوند باندې د دې ځمکې نظام په قرآن او سنت باندې الله ښایسته کړي. د عاشوري روژه دا سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغوی مبارکانو صحابو ته وصیت کړی او موږ به هم روژه نیسو انشاءالله. خو ورسره بیان هم یو ځای کوو او یا به ورسره یولسمه یو ځای کوو، نهم لسم یا لسم یولسم انشاءالله، چې د یهودو سره ته مشابهت را نشي. درود شریف اللهم صل علی سیدنا. زمونږ د امین دادا بچې بیمار دی، دعا ورته وغواړي رب العالمین دې روغ صحت نصیب کړي. دعا وکړي الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو الله د راغلو میلمنو د ناستو علماو عوامو خواصو الله دلته راتلل د خپل رضا سبب وګرځي. الله دې تاسو مونږ ټولو ته د صحابه کرامو مینه او محبت را نصیب کړي. الله دې مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل سنت باندې مونږ ټول ښایسته کړي. څومره ملګري چې راغلي دي الله دې ورته جزای خیر ورکړي. مدرسې دپاره دعا وکړي، څه ضرورت دي الله د غیب نه برابر کړي. د دې مسجد دپاره مونږ ګرې لوړو د هغې پیسې مونږ نه دي ورکړي، شته دی نه. الله رب العالمین ته علم دی، دعا وغواړي الله د غیب نه برابر کړي. وغواړئ دعا وغواړئ. الہ العالمین خدایه تنخواګانې 2 میاشتو د جون او جولای ځکه زما په حج کې دا ورځې نه دا 2 میاشت تنخواګانې د لنګر څه پیسې دي، دا د جومات دا ګریل دی. بس الله ته د غیب نه برابر کړي. الله هغه پیسې چې تا ته خوښې وي، تا ته محبوبې وي، پاکې وي، الله کریم زمونږ مدرسې ته زمونږ ضرورت ور باندې پوره کا. خدای ستا د محبوب هغه ارشاد دی چې جمع مه کوئ تمه مه کوئ. بس اوس تا ته حالات معلوم دی ربه، نو غواړي درنه ځکه چې په غوښتو ته نه خفه کېږي. یعنې موږ به جوړه ده چې د خیر ورکولو والا مالکم الله دی، امتحان راوستلو والا مالکم الله دی،
زمن امداد کوونکی هم الله دی خدای بس دا ضرورت دي او تا ته علم دی الله د خپل خزانو نه پوره کی الله د خپل خزانو نه پوره کی خدای دې ټول مرګرو ته سره زمونږ دنیا کې د مرګ نه وړاندې د جنت خکولی مکانونه خوب کې را نصیب کی الله د حضور پاک علیه السلام ملاقات زیارت مو نصیب کی الله د مسافرو حفاظت کی ډېرو مرګرو دعاګانو درخواست کړي بیمارانو ته الله روح صحت ور نصیب کی قرضداران سره زمونږ د قرضونو نه خلاص کی الله د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کی الله د محرم الحرام په امن او امان کې تیر کی الله کریمه خدای موږ د اهل بیت په خسته او اخلاق او خسته کی الله موږ د سنت پیروکار وګرځي الله د بدعات او شرکیات نه مو ساتي زمونږ د دې د مشرانو مغفرت فرمایي زمونږ او د دې ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله